په دې ویډیو کې غواړو چې د هندسې د علم د مخینې په اړه تاسو سره لږ ذره معلومات شریک کړو. اصلي موخه به مو په دې ویډیو کې دا وي چې په دې پوه شو چې د هندسې علم خپله څه معنا لري او هغه چا چې د هندسې د علم بنسټ ایښی او یا هم د هندسې د علم پلار ده هغه څوک ده او موږ به یې د ژوند په اړه لږ معلومات هم تاسو ته حتما درکړو. هندسه یا هم په انګلیسي کې ورته چې جیومتري وایي. جیومتري دا یو یونانی کلمه ده چې له دوو نورو کلمو نه دا جوړه شوې ده. جیو په معنا د ځمکې، یونانی کې جیو ته ځمکې ته جیو وایي او متري هم تاسې حتما متریک سیستم سره بلد یاست. په متریک سیستم کې متر د اندازه کولو معنا لري یا هم د 2 واټن د اندازه کولو معنا ورکوي. دلته هم متری په معنا د اندازه کول او جیو هم په معنا د ځمکې، یعنی په دې معنا چې هندسه هغه علم ده چې د ځمکې د اندازه کولو نه بحث کوي. هغه چاته چې د دې علم یعنی د هندسې د علم یا د جیومتري پلار او یا هم بنسټ ایښودونکی ویل کیږي هغه اقلیدوس نومیږي. اقلیدوس دا یو یونانی ریاضي پوه عالم و چې د دې ویډیو وروستیو کې به زه تاسو ته د دې عالم د ژوند په اړه حتما معلومات درکړم. لومړنی سړی چې د هندسې په اړه پوهېده هغه اقلیدوس نه و. تاسې حتما باید په دې موضوع کې مو سر خلاص وي. ډېرو لومړنیو انسانانو او ډېر لومړني بشر کېدای شي د هندسې په علم کې معلومات لرلی. مثلا ډېر لومړنیو انسانانو په ځمکه کې تېرېدل داسې یو شکل لیدلی وي. ځان سره یې حتما فکر کړی چې ښه فکر وکوئ که دا دواړه لرګي وي داسې پراته وای چې د دې دواړو لرګیو منځ کې دغه اړیکه به څه وي، یا هم کېدای شي یو بل چېرته داسې یو بل شکل لیدلی وای چې دا واټن د دې دواړو لرګیو زیات وی، بیا به ویلي ول چې ښه دا اړیکه به څه وي. یا هم مثلا کېدای شي چې داسې یو ونه وی، زه به که دلته د ونې یو تنه تاسو ته رسمه کړم، دلته هم د ونې داسې یو شاخچه وی داسې، بیا به ویلي وای چې ښه دا اړیکه او دا اړیکه خو ډېرې سره ورته دي، نو دا اړیکه سره بیا کېدای شي دلته ځان ته یو رابطه جوړه کړي چې له دې اړیکې او یا هم د دې اندازه یې پیدا کړي. یا هم مثلا فکر وکوئ که داسې یو دایره یې نظر کې نیولي، دا دایره به زه له سره رسمه کړم، داسې یو دایره، دا لږ ذره دایرې ته ورته ده، هغه مخکینۍ خو بیخي خرابه وه. فکر یې کړی چې ښه موږ که د دې دایرې محیط د دې دایرې په قطر وویشو نو د ده حاصل څه کېږي، دا یو اړیکه ده چې هغوی حتما ځان ته جوړه کړې وه. یا هم مثلا یو کوچنۍ دایره یې په نظر کې نیولي داسې، او بیا ویلي چې ښه موږ که د دې دایرې قطر د دې دایرې محیط د دې دایرې په قطر وویشو نو دا حاصل به څه وي. نو دوی به په پای کې حتما دا ځواب لاسته راوړی چې ښه د دې دایرې حاصل او د دې دایرې حاصل سره ورته یا هم مساوي ده، نو دلته حتما یو اړیکه شتون لري. نو تاسې به وایئ چې ښه چې کله لومړنیو انسانانو په هندسې کې دومره پوهېدل نو ولې اقلیدوس ته موږ د هندسې د علم پلار وایو. زه غواړم چې همدا موضوع تاسو ته لږ روښانه کړم او د اقلیدوس د ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړم. لکه څرنګه چې مې په پیل کې وویل اقلیدوس چې و یو یوناني ریاضي پوه عالم و چې دا که زه تېروتنه ونه کومه 323 کاله مخکې له میلاد نه دا زیږېدلی و. 323 کاله له میلاد نه مخکې چې دا زیږېدلی و دا یې د زیږېدنې کال ده، تاسې باید تېروتنه ونه کوئ. بیا له نن څخه 2300 کاله مخکې اقلیدوس د مصر په اسکندریه ښار کې یو مدرسه جوړوي. بیا په همدې مدرسه کې د خپلو اصولو او خپلو قواعدو باندې کار کوي او یو د کتابونو یوه ټولګه لیکي چې دا ټولګه په خپل ځان کې 14 کتابونه لري او د دې ټولګې نوم یا د دې کتابونو نوم دی د اقلیدوس اصول. د اقلیدوس اصول یا هم د اقلیدوس عناصر چې دا د کتابونو دلته به ولیکم چې د 14 کتابونو ټولګه.
کله چې اوقلیدوس دا ټولګه د کتابونو لیکي همدارسې اوقلیدوس ته د هندسې د علم پلار لقب ورکول کیږي. ولې؟ ځکه په دې کتابونو کې ډیر مهم موضوعات په ډیر منظم شکل وړاندې شوي دي. دا تر دې بریده دا معلومات او دا موضوعات منظم و چې فکر وکوئ تر 1900 میلادي کال پورې دا په ډیرو پوهنتونونو او په ډیرو کتابونو په ډیرو مکتبونو کې دا یو د تدریس یا د درس ورکولو د مؤخذ په توګه دا استفاده کېده. بیا تر هغې چې یو بل ریاضي پوه د آینشټاین په نوم د بعض موضوعات رد کړل، بیا دا کتاب خپل ارزښت لږ ذره ډېر نه لږ ذره یې له لاسه ورکړه او بیا خپل د تدریس هغه ځای چې لره هغه یې هم له لاسه ورکړه. دا کتاب یا هم د کتابونو دا ټولګه تر دې حده دا په غرب کې مشهوره وه چې دا وروسته د هغوی د مذهبي کتاب نه دوهم هغه کتاب اوس ډېر چاپ شوی و او ډېر خرڅ شوی و. داسې ولې اوقلیدوس له نورو پوهانو نه مخکې ده په هندسه کې او یا هم له نورو پوهانو نه یې هندسې کې نوم لوړ ده. دا هم یو دلیل لري. تاسې که چېرته مثلا د فیثاغورس د ژوند په اړه مطالعه وکوئ، فیثاغورس هغه عالم و چې له اوقلیدوس نه مخکې و او په هندسې کې هم ډېر اړین کارونه کړي دي، خو بیا هم اوقلیدوس ته موږ د هندسې پلار ویو. دا ولې؟ دا ځکه چې اوقلیدوس یوازې د خپل وخت پورې یوازې هغه عالم و چې په ثبوت د ټول کار په ثبوت کوي، یعنې ده ته نه په فرضیه اکتفا یا بسنه نه کوله. هر هغه فرضیه چې ځان سره منځته راتلله هغه یې حتما ثبوتوله، یعنې یو اصل ته یې تبدیلوله. مثلا فکر وکوئ اوقلیدوس که دلته څو دایرې لرلی، مثلا داسې یو دایره، دوه دایرې، درې دایرې، څلور دایرې. دا دایرې که ټولې مثلا په یو اندازه وي، دلته مانه کوچنۍ او لویې سوې. اوقلیدوس ځان سره ویل چې ښه که دا هم سمه وي او دا هم سمه وي، یعنې دا یو فرضیه ده تر اوسه، نو دلته که چېرته دا دواړه دایرې سره یو ځای سي، فکر وکوئ که په دې اندازه یو دایره منځته راولي نو دا به هم سمه وي. نو په دې اصل کې دلته د دا ثبوت کړه، یعنې دا یو اصل ته تبدیل کړه. د همده لپاره د اوقلیدوس نوم څه ده د هندسې په علم کې له نورو پوهانو او له نورو عالمانو نه مخکې ده. او عمده دلیل هم همدا ده چې اوقلیدوس په فرضي بسنه نه کوله، هغه یې حتما ثبوتوه او هغه یې حتما یو اصل ته تبدیلوه. خو بیا هم که تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې ولې اوقلیدوس ته موږ د هندسې پلار یا هم د هندسې د علم بنسټ ایښودونکی وایو، تاسو به وایئ چې اوقلیدوس ته موږ ځکه د هندسې د علم بنسټ ایښودونکی وایو ځکه هغه په هندسه کې یو د کتابونو ټولګه لیکلې ده چې هغه ټولګه 14 کتابونه لري. دا د کتابونو ټولګه لومړي کې په یوناني ژبه لیکل شوې وه، دا لومړی کې په یوناني ژبه لیکل شوې وه. بیا کله چې د عربو د پوهې کچه لوړه شوه، دا بیا عربي ته همدا ټولګه عربي ته وژباړل شوه. بیا وروسته له عربي نه دا لاتین ژبې ته او همداسې انګلیسي ژبې ته وژباړل شوه او بیا لکه مخکې چې مې څرنګه وویلې په ډېرو پوهنتونونو کې دا تدریس کېدل او تر ډېر وخته یې خپل ځای لره. نو هیلهمند په دې چې له دې ویډیو نه تاسو د اوقلیدوس او د هندسې په اړه یو لږ موضوعات اخیستي وي او پرې پوه سوي واوسئ.